یو شی په دکان کې پروت دی د خرڅ دپاره او د دې دپاره دوه قسمه ریټونه یې ښودی شوي دي یو وی که په نغدو یلی په دومره دی او که په نسیه یلی نو په دومره دی یا په کشتونو یې کالی تقسیط باندې لکه داسې مثال به ورکو چې دا قلم دی دا دکان کې دی که دا ته په نغدو یلی نو دا په 10 ریاله دی او که دا ته په کشتونو یلی چې لږې لږې به راکې نو دا په 50 ریاله دی د روز سوال دا دی چې دا دوه ریټونه یې ښوده دي یا ده که دا مسله چې کله داسې وویلی شي چې دا شی په نغدو دومره دی او په قرضو باندې په دومره دی یا په نسیه یا په کشتونو نو د دې مسلې دوه صورته جوړېږي یو سړی راغی تا نه سامان لري احمد راغی د خالد نه پن لري سوچ ورته کوئ نو احمد ورته ووی خالد ورته ووی چې دا پن په نغدو په 10 دی په قرضو باندې دا په 10 دی او زه هغه مسلې له ګوره نظم ښه چې په کشتونه یې ورکوې او که په یو ځای ورکوې هغه بله مسله ده دا په 10 دی په قرضو او په نغدو په څو دی په 10 دی هغه وی زه دا علمه په قرضو اتفاق په څه وشو چې هغه څو دي 10 دي نو دا بیعه جایزه ده برابر ده ځکه چې ریټ معلوم دی سامان معلوم دی نیټه معلومه ده او سامان شتي هغه ځای کې صحیح شو دویم صورت دا دی احمد خالد ته وجي پن په څو دی وی په 10 په نغدو په 10 په قرض هغه وی مال یې راکه او لاړ سم خیال دی ولې غلط ہے ریٹ باندې اتفاق ونه شو نه په څه شي اتفاق وشو نو که اتفاق ونه شو کنه تا زمانه پن واغستو دا نو دا به څه کېږي مخکې دا بیع حرامه ده ده او ځکه حدیث کې چې کوم راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ترمذي دا حدیث راوړی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیعتین فی بیعه د دوه بیعونه په یو بیع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده نو ډېرو علماوو تفسیر دا کړی دی اگر که زموږ په ملک کې بعض علما دا بیع ناروا ګڼي دا اولنی خو امام ترمذي رحمه الله دا حدیث په خپله راوړی دی او بیا څه وایي والعمل على هذا عند أهل العلم او علماء تفسير دا كده دي بيعتين في بيعة ستوي وقوة كده أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد ب10 وبنسيئة ب20 دا امام ترمذي چا رواية رولا غير بخبر التفسير كي ويدو بي بيوكي ستوي ويورتوي چه دا کپڑا دا ما سرا دا پا نقدو پا لستا او په نسیای کرانه علی نو په 10 ده ولا يفارقه على احد البيعين او دیو سره په یو باندې اتفاق ونه کړي چې ردا بیع به مال راکړي فاذا فارقه على احدهما فلا باس او که یو پکې غوره کړي او په دقه کې به جدا شي نو بیا خو پکې څه نشته هغه اولنۍ صورت چې ما تاسو ته علم دی که نه او بدې کې نور علما هم دقه اقوال دي نو دا ریٹ زیاد شو د دې د لاسه ځکه چې پیسې څه شوې قرض شوې لیټ شوې نو ریٹ زیاد شو دې کې څه حرج چې جمهور العلما د امت او د څلورو مذهبونو والو د څلورو امامانو دا فتوا ده ورسره نور جمهور علما اکثر علما د امت هغوی دا فتوا چې دا بیعه جایزه ده په شرط د څه شرطونه پکې دي چې سامان معلومي دا نه چې ته تشه په هوا باندې دغه کې که نه څه شی شتي نه او عقد لیکې سامان معلومي او سامان د مالک سره یي دویم نیټه معلومي دریم ریټ معلومي او دا قصې پکې نه وي که لیټ شوي نو پیسې به ډېره وو دا قصې میسې پکې نه وي نو بیا دا بیه څه ده
دا بیع به انشاءالله جایز ده او په دې کې څه حرج هغه نشتی والله اعلم.